د میدان وردګ ولایت د نفت او غازو مدیریت مسؤلینو په دغه ولایت کې د تیلو ټانکونو څخه لیدنه وکړه. په وینا یې موخه یې د لیترونو چک کول او هغه تیل ټانکونو څخه لیدنه وه چې په غیر معیاري ډول جوړ شوي وو. نو نن چې کوم ټیم له موږ سره د عملیاتي ټیم د تخنیکی چې دوه هدف دي. یو لومړی هدف هم دا ده چې د پمپ لیتر چک او ارزیابي کو ویګورو. دویم هدف هم دا د هغه پمپونه چې په زاړه په طرز العمل یعنی نو په هغه وخت کې په معیاري سیستم جوړ نه و، نو اوس موږ توصیه ورته وکړله چې راسه وروره په طرز العمل موافق کار وکړي. بل لور موټر چلوونکي د دغه ولایت له تیل پلورونکو خوښ دي چې هر وخت ورته د لوړ کیفیت تیل ورکوي. ترڅنګ تیل پلورونکي وایي له اصولو سره سم او د لوړ کیفیت تیل پلوري. دا په دغه ټول میدان وردګ کې یعنی ما تر اوسه پورې چې د څومره وخت ما تیل اچولي با کیفیت تیل دي، که پترول دي که ډیزل دي، نو دا دومره کال از این تیل اچوم. او د منګه وخت نه پای دغه ځای کې وي چې زړې پای وي هغه بیا منګه وخت غلطه ډیر په معیاري سیستم باندې چات ورته وخه پای ولګولې ډیر په معیاري سیستم جوړ کړل. دوه نام ډیر مننه چې موږ ته د هدایت وکړه. مسؤلین ډاډ ورکوي چې وخت نه وخت په میدان وردګ ولایت کې له تیل ټانکونو څخه لیدنه کوي او د تیل پلورونکو څخه غوښتنه کوي چې بې کیفیته تیل ونه پلوري.